د غزنی ولایت میرمنې وایي چې په دې ولایت کې د نامناسب چاپیریال امنیتي او کلتوري ستونزو له امله به په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د میرمنو ګډون کمرنګه وي. د غزنی ولایت یو شمېر میرمنې او ښځینه فعالانې وایي که ورته زمینه برابره شي او ټاکنیز مرکزونو ته لاسرسی اسانه وي او بایومټریک په سیستم کې تغیر راولي نو په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې به ښځې په پراخه ډول برخه واخلي. د دغو میرمنو په وینا چې په غزنی ولایت کې له یوې خوا امنیتي ستونزې دي، بل لور ته ښځې کلتوري محدودیتونه لري او ترڅنګ یې ښځې هغومره زیات ټاکنیز مرکزونه نه لري چې په اسانۍ سره ورته لاسرسی ولري. دوی په غزنی کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مسئولینو غواړي چې د ښځو لپاره ټاکنیز مرکزونه زیات کړي. در ولایت غزنی فیصدی بسیار کمی از خانم ها تذکرهشان استیکر زدن. در ولسوالی های ناامن غزنی حتی خانم ها تذکره ندارن. موضوع سنتی بودن ولایت غزنی هست که اونا آنقدر به موضوع انتخابات خانم هایشان اجازه نمیتن که برن پای صندوق های رای و رای بتن. پروسه بایومتریک فکر نکنم که خانم ها حاضر شون عکسشان بتن. اگر خانم ها حاضر شون به خاطر اما ارزش و اهمیت رایشان، خانواده های از اونا اصلا برشان اجازه نمیده که اونا عکس بگیرن و برن به کمیسیون انتخابات بایومتریک شون رای بتن. دوی لپاره خو یوه نامنی ده ډېره غټه خبره ده نامني، او بله دوی ده چې موږ خو په سنتي ولایت کې اوسېږو او دوی نه غواړي چې دوی بایومټریک شي، د هېڅ امکان نه لري او دوی دا خبره نه غواړي. دوی غوښتنه کوي چې د ښځو لپاره د رایې اچونې مرکزونه زیات بایومټریک سیستم کې د تغیر راوړل شي او امنیت تامین شي څو په ډاډه زړه خپلې رایې وکاروي. د دغو میرمنو په وینا غواړي داسې یو نومان ته رایه ورکړي چې په هېواد کې سوله راولي او روانه جګړه ودروي. په غزني کې د ښځو چارو ریاست هم مني چې ځینې ستونزې د ښځو پر وړاندې پرتې دي، خو هیله لري چې دغه ځل به هم د دغه ولایت ښځې په ولسمشریزو ټاکنو کې د تیر په څیر برخه واخلي. غزني کې د ښځو چارو ریاست رئیسه شکریه ولی وایي که د ټاکنو په ورځ د ښځو امنیت ته خاصه پاملرنه ورته مهالونه زیات شي نو ټولې هغه میرمنې به په ټاکنو کې برخه واخلي چې استیکرونه یې لګولي دي. ښځه ته شاید نارینه اجازه ورنه کړي چې دوی ګډون وکړي. ښځه هم خپله استقلالیت نه لري چې په خپل سر له کوره ووځي او د انتخاباتو په ورځ دوی ګډون وکړي. موږ خوشبختانه دا کال 1000 تنو ته چې د 15 ولسوالیګانو ناور، مالستان، جاغوري، ګیلان، آبند، دوی ته موږ خوشبختانه نه یوازې ښځو ته آګاهي ورکړې ده بلکې نارینه هم ګډون کړی ده. دوی هم آګاه دي چې موږ دوی ته آګاه کړی ده چې تاسو هم د انتخاب حق لري او هم تاسو چاته رای ورکولی شي. نوموړی وایي د دوی ریاست له لوري په ټاکنو کې د ګډون په موخه یې د 15 ولسوالیو 1000 تنو نارینه او ښځینه ته عامه پوهاوی ورکړی ده. بل لور ته د غزني د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي په دغه ولایت کې تر ډیره د ښځو پر وړاندې ستونزې هوارې کړي دي. د دوی په وینا د ټاکنو په ورځ به شاوخوا 400 مرکزونه به په مرکز غزني کې د رای ورکوونکو پر مخ پرانیستي ولري. د دغه ریاست مرستیال بلال احمد سنګزي له میلمه راډیو سره په خبرو کې ول په ټاکنو کې د ښځو ونډه خورا اړینه ده او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې غزني میشتو ښځو ته د عامه پوهاوي او په ټاکنو کې د ګډون لپاره بیلابیلو پروګرامونه په لاره واچوي. سنګزی وایي د ټاکنو په ورځ به 828 مهالونو له ډلې څخه 340 هغه یې د ښځو لپاره ځانګړي شوي وي او د یادو مهالونو امنیت به د ډاډ وړ وي. په غزني ولایت کې د ثبت نام په پروسې په د نوملیکنې په دوران کې د ښځو اشتراک په ډېر کامیابي سره و. د 2,15,119 جملې نوملیکنې له جملې څخه 9,315 کسه ځانونه اشتراک وکړ په نوملیکنه کې. په 828 محلونو کې 340 محلونه د ځانونو لپاره دي چې هغه لپاره ځانانه کارمندانې استخدام شوي دي. نو دا یو جدي هغه ده، باید دوی عکس واخیستي او د دې دا ستونزه صرف په غزني کې نه ده، په کابل کې او په نورو ولایتونو کې ده. ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د تلې په 6 نیټه ترسره شي. ثاقب افغان، میلمه راډیو، غزني.